د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې بهر لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د محمود شاه حبیبي د نیول کېدو راپورونه رد کړل. د طالبانو حکومت په رسمي اعلامیه کې ویلي چې دوی د حبیبي کورنۍ د عریضې پر بنسټ له ټولو اړوندو ادارو سره پلټنې کړي، خو داسې هیڅ نښه یا سند نه دی موندل شوی چې نوموړی د دوی لخوا نیول شوی وي. په اعلامیه کې راغلي چې ټول ارګانونه د بندیانو ټولو حقونو ته ژمن دي او مکلفیت لري چې نیول شوي کسان په خپل مشخص وخت کې قضایي ارګانونو ته وسپاري، او په وینا یې دوی د یو مشروع نظام په توګه دې ته اړتیا نه لري چې یو کس د جرم په تور ونیسي او بیا یې پټ وساتي. حبیبي یو افغان توکم امریکایي وګړی دی چې مخکني جمهوري نظام کې د هوایي چلن ادارې د رئیس په توګه دنده درلوده او د 1401 هجري لمریز کال د زمري په میاشت کې په کابل کې له درکه شو. بلخوا امریکا اعلان کړی که هر څوک د هغه ځای معلوم کړي نو 15 میلیون امریکایي ډالره جایزه به ورکړي. افغانستان، ازبکستان او آذربایجان غواړي درې اړخیزې کاري ډلې جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د آذربایجان له صدر اعظم علي اسدوف سره د ایکو سازمان د سرمشري په څنډه کې کتلي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په کتنه کې ملا برادر له آذربایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزه کولو، د اوبو مدیریت، د آسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق، ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبرپاڼې له مخې ښاغلي اسدوف د کانونو د استخراج، د اوبو مدیریت او نوي کیدونکي انرژۍ د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړي دي. په خبرپاڼه کې د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې لومړنۍ غونډه به په کابل کې او دویمه غونډه به په ازبکستان کې ترسره شي. د آذربایجان له لارې ترکیې ته د ډبرو سکرو پر صادراتو خبرې شوي. اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د آذربایجان پلازمینه باکو کې د دې هیواد د لومړي وزیر علي اسدوف سره کتنې کې ویلي افغانستان غواړي د آذربایجان له لارې ترکیې ته د ډبرو سکاره صادر کړي او په دې برخه کې د همکارۍ او اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي. ښاغلي علي اسدوف ویلي دوی د آذربایجان له لارې ترکیې ته د افغانستان ډبرو سکرو د لیږد او ترانزیت ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ د آذربایجان لومړي وزیر د کانونو د اکتشاف او استخراج، د نوي کیدونکي انرژۍ، د اوبو مدیریت، کرنې میکانیزه کولو او د اورګاډي پټلۍ په برخو کې له افغانستان سره د تجربو شریکولو، پانګونې او همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د یادونې وړ ده چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ افغان پلاوی د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په 18مه سترمشریزه کې د ګډون په موخه باکو ته په رسمي سفر تللی دی. قطر کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې غونډه پای ته ورسېده. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په قطر هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې غونډه پای ته رسېدلې چې پکې د مخدره توکو پر وړاندې د کابل مبارزه د ستایلو ترڅنګ د مرستو ژمنې هم شوي دي. د یاد وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع ویلي چې دغه غونډه د یوناما تر مشرۍ او د قطر هیواد په کوربتوب جوړه شوې وه چې د نړۍ د 9 شو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره شوه چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې معینت استازو هم پکې ګډون کړی و. نوموړي زیاته کړې چې په یاده غونډه کې د مخدره توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې، د بدیل معیشت رامنځته کولو او د معتادینو د ساتنې او درملنې په برخو کې مهم بحثونه وشول. د نوموړي په وینا چې دې غونډه کې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ، د تجربو تبادلې او ګډو هڅو د پیاوړتیا په موخه هم هر اړخیزې خبرې اترې ترسره شوې. بدخشان کې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین پیل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع وایي چې د طالبانو د حکومت مشر د حکم پر بنسټ بدخشان ولایت کې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. قانع زیاتوي چې یو شمېر مغرض کسان چې له مخدره موادو سره د تړلو مافیایي شبکو سره اړیکې لري هڅه کوي له دې وضعیت څخه د نظام د ګډوډۍ او د خلکو د پارونې لپاره ناوړه استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان والي محمد ایوب خالد ویلي چې د کوکنارو پاکولو په غبرګون کې د پیل شویو لاریونونو د مهارولو په پارې خاش ولسوالۍ د امنیتي ځواکونه استولي او په خبره یې هیڅ چاته د مخدره توکو د کښت اجازه نه ورکوي. د بدخشان والي همدارا زیاته کړې چې د لاریونونو پر مهال یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره په لاس کې نه لري. پر ایران د اسرائیلي بریدونو له امله د میلیونونو افغان کډوالو ژوند له خطر سره مخ شوی.
کابل کې د ایران سفارت چارسنبالي ویلي چې د اسرائیل وروستیو بریدونو په ایران کې له 6 میلیون څخه زیاتو افغان وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی. علي رضا بیګدیلي دا څرګندونې هغو افغان وګړو ته کړي چې هیواد ته د راستنېدو په حال کې دي. هغه ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ اړیکه نه ماتېدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرائیلو له بریدونو وروسته د افغان کډوالو جبري راستنېدا د پام وړ زیاته شوې ده. که څه هم د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند شوی، خو بیا هم د جګړې رامنځته کېدو ګواښونه او احتمال شته. امریکا ویلي چې د ایران اټومي پلان تر 1 یا 2 کلونو پورې ځنډول شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان شان پانل ویلي چې د امریکا د اوسنۍ ارزونې له مخې د ایران اټومي تاسیسات ویجاړ شوي او اټومي پلان یې تر 1 یا 2 کلونو پورې ځنډول شوی دی. امریکا د جون په 12مه د ایران پر 3 اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل. ایران اټومي تاسیساتو ته د اوښتو زیانونو په تړاو تر دې مهاله رسمي معلومات نه دي خپاره کړي، خو بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ د ځنډولو قانون منظور کړ. یاد هیواد د اټومي انرژۍ نړیواله اداره تورنه کړې چې د اسرائیل لخوا پر ایران د تیري لپاره یې زمینه او مرستې برابرې کړې دي. قطر د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. مسکاو کې د قطر سفیر احمد بن ناصر علي ثاني ویلي قطر چمتو دی چې د روسیې او اوکراین ترمنځ شخړې حل کې مرسته وکړي. نوموړي ټاس خبري اجانس ته ویلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ شخړه یو جدي بحران دی او د جګړې حل لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. هغه په دې برخه کې ډیپلوماتیکي هڅې مهمې بللي او زیاته کړې ده چې دوی چمتو دي چې سوله د خبرو اترو له لارې ټینګه کړي. بلخوا پولیټیکو امریکایي رسنۍ د باوري سرچینو ویلي چې د امریکا دفاع وزارت زیرمو کې د وسلو کمښت له امله له اوکراین سره د ځینو دفاعي او رهبري شویو توغندیو مرستې هم ځنډول شوي دي. حماس د امریکا لخوا د وړاندیز شوي 2 میاشتني اوربند له طرحې ارزونه کوي. د حماس غورځنګ اعلان کړی چې د اوربند هغه وړاندیز شوې طرحه ارزوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوې ده. حماس تېره ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د اوربند په هر ډول تړون کې باید د غزې له تړانګې د اسرائیلي ځواکونو وتل او سیمې ته د بشري مرستو لیږد شامل وي. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند 15 ورځنۍ طرحه وړاندې کړه. همداراز د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې اسرائیل له حماس سره د 15 ورځني اوربند د نهایي کېدو لپاره له شرایطو سره موافقت کړی. هغه له حماس غورځنګ څخه هم غوښتي چې شرایطو ته غاړه کیږدي. ټرمپ زیاته کړې په دې موده کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ټولو خواو سره همکاري وکړي. تر دې وړاندې د مصر بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطي څرګنده کړې وه چې په غزه کې د اوربند یو نوي احتمالي تړون پر مسوده کار روان دی چې پیل به یې د 15 ورځو لنډمهاله اوربند څخه وي. بریتانیا کې یو انجینر د نړۍ کوچنی برېښنایي موټر جوړ کړی. بریتانوي انجینر آندریا ماراج د یو کال په موده کې د نړۍ تر ټولو کوچنی برېښنایي موټر جوړ کړی دی. دغه موټر د 1993 ماډل فانډا په نوم د موټرو له پرزو څخه جوړ شوی چې 50 سانتي متره سور، 145 سانتي متره لوړوالی، 340 سانتي متره اوږدوالی او 240 کیلوګرامه وزن لري او یوازې موټر چلونکی پکې ځایږي. یاد موټر په ساعت کې د 15 کیلومتره واټن طی کولو وړتیا لري او د بیټرۍ په یو ځل چارج کولو سره 25 کیلومتره چلیدای شي. آندریا ماراج د نړیوالو ریکارډونو د ثبت کتاب له مسؤلینو غوښتي چې دغه کارنامه هم په خپل فهرست کې شامل کړي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.